د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د وړکیتوبنا دوستانه وا یعنی دونه سره ملګری ول په وړکیوالي کې، ولیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه دوه کلمه شروع او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دوه کلمه شروع کله چې طرف د الله جل جلاله په واسطه د جبرائیل علیه السلام وحی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خبر ورسېده، پرته له کوم شک او پرته له کوم دلیل غوښتلو سمدستي ایمان قبول کړ او مسلمان شو، بلکې ډیر په یقین او صداقت سره وویل که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نو خامخا حق دی، زه پر ایمان وروړم ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم زه پیژنم چې وړکیوالي څخه زه ورسره ملګرتیا لرم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وړکیوالي نه وخت تر دې وخته پورې یو خبره هم دروغ نه ده کړې، همیشه دپاره رښتیا ویلې. که چیرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبري دعوه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې هم رښتینی ده، نو زه پر ایمان وروړم او مسلمانېږم او سمدستي ایمان وروړم مسلمان شو. هغه لومړنی بالغ سړی و چې بېل ځنډه یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت ومنلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما چې هر چاته د اسلام دعوت ورکړه لږ شک یا ځنډ کړی مگر ابوبکر صدیق چې ما ته یې سمدستي تصدیق وکړه. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صداقت، بصیرت او اخلاص تر ثبوت دی.